تاسو که دا فیسبوکونه او دا میډیا تعقیب کوئ نو چې ګورئ ټول مجاهدین ورباندې خفه دي خو لیکن هغه د لرو بر ناري چې وایي هغه سرخولیان ټول خاموش دي هېڅوک د مسلمان په درد باندې نه دي دردمن همغه دوه پښتانه چې پرون له خاورو نه ژوندي لاندې شول د چا په مقابل کې چې دوی مبارزه اعلان کړې ځوانانو تاسو ته زه دا وایم هغه دوه ځوانان چې ژوندي له خاورو لاندې شول او د افسوس ځای دی الله عز وجل دې موږ او تاسو د غفلت له خوبه راویښ کړي الله دې موږ تاسو حق ته متوجه کړي الله هم دې دغه غافل ضمیرونه نور راویښ کړي الله عز وجل دې زموږ ځوانان له کفري میډیا د نېشنلسټانو په لاسونو باندې استعمال شوي میډیا د دوی له تاثیراتو نه دې الله عز وجل محفوظ وګرځوي الله عز وجل دې زموږ ځوانانو ته اسلامي فکر ورکړي افغانان دا یو میړنی قوم دی دا به د اسلام دپاره کار کوي دا به په زنده‌باد او مرده‌باد باندې نه غولېږي یقین په الله باندې وکوئ چې دغه خلک ځانونو ته افغانان وایي او دوی وایي چې موږ د افغان په ننګ راپورته یو اصلا کې سرسخت دښمنان د افغانانو هم دوی دي د دوی یوازینی هدف دا دی چې پښتون قوم یو مستعمره قوم جوړ کړي یو فاحش قومي جوړ کړي یو ډیموکرات قومي جوړ کړي یو د غربي له نظریې نه متاثره قومي جوړ کړي د غربیانو په څیر باندې خپل لوڼه او خویندې راوباسي خالص اهداف دا دي خو یوازې شعارونه او یوازې جامه یې ډېرې سپېڅلې وراغوستې وي موږ او تاسو ټولو ته پکار دا دي چې د فلسطین په مسلمانانو باندې وژاړو موږ ته پکار ده چې فلسطین مسلمانانو ته دعاګانې وکړو زموږ او د دوی داعیه سره یوه ده زموږ او د دوی شعار سره یو دی دا چې د نړۍ مسلمانان غافله دي زموږ وس نه وررسیږي او دوی د غفلت په خوب باندې ویده دي دا خو د دوی کمزوري ده الله دې دغه مسلمانان د غفلت له خوبه راویښ کړي الله عز وجل دې د مظلومو فلسطینیانو په غم کې ټول مسلمانان شریک وګرځوي او الله عز وجل دې د نړۍ مسلمانان سره یو کړي الله عز وجل د هغه مسلمانان چې په سرحداتو مملکتونو باندې ویشل شوي په ژبو تنظیمونو باندې ویشل شوي دي په نظریو فکرونو باندې ویشل شوي دي الله عز وجل دې بیرته سره کوشیر کړي الله دې سره راټول کړي او یو ملت الله عز وجل ترنه جوړ وګرځوي موږ چې دغه اسماعیل یادوو د دې ټوله کورنۍ په شهادت باندې رسېدلې 4 ورونه قربانۍ ورکړي ښځه په شهادت رسېدلې زامن والمسیح په شهادت باندې رسېدلي دي دای د فلسطین د مسلمانانو د حماس د تنظیم سیاسی مشر او په قطر کې دفتر درلوده په مرموز ډول باندې په ایران کې په شهادت باندې ورسېده موږ ټول مسلمانان ور باندې غمجن یو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به مسلمانان د یوه جسد په څیر باندې دي کله چې د بدن سر خوږېږي ټول بدن ناراموي تاسو که دا فیسبوکونه او دا میډیا تعقیب کوئ نو چې ګورئ ټول مجاهدین ور باندې خفه دي خو لیکن هغه د لرو بر ناري چې وایي هغه سرخولیان ټول خاموش دي هېڅوک د مسلمان په درد باندې نه دي دردمن همغه دوه پښتانه چې پرون له خاورو نه ژوندي لاندې شول او د چا په مقابل کې چې دوی مبارزه اعلان کړې ځوانانو تاسو ته زه دا وایم هغه دوه ځوانان چې ژوندي له خاورو لاندې شول او اوس واضح دا دی چې الله نجات ورکړی دی هغه زورور ذات په دوی باندې غیرت کړی نجات یې ورکړی په هغه دوه پښتنو ځوانانو باندې هم دغه سرخولیانو کومه مظاهره راونوته خو اصل خبره دا ده چې دغه خلک بل چا دپاره کار کوي دوی د اسلام له غمه نه دي مړه یقین په الله باندې وکوئ دوی د پښتنو له غم هم نه دي مړه که د اسلام په ننګ دوی نه راپورته کېدل دغه د پښتون چیغې چې وهل کېږي دغه پښتانه دوه حافظان د قرآن عظیم شان چې له خاورو لاندې کېدل د دې په مقابل کې ولې نه شول راپورته چې د یوه نېشنلسټ په سر باندې بسته مظاهرې کېږي او غایبانه جنازې ور باندې کېږي دغه ځوانان چې د دوی سره عملا په مبارزه کې ښکېل وو د زنده‌باد او د مرده‌باد چیغې هم نه وې په حقیقي معنا یې د مسلمانانو حقوق ترلاسه کول ولې د دې په مقابل کې یوه جنازه چا ترسره نه کړه خو معلومیږي دا چې خبرې نورې دي خبرې د پښتون او د پښتون نه دي خبرې د افغان او د افغان نه دي خبرې دا دي چې دغه خلک د اسلام سره په ټکر کې دي که د چا په بدن کې د اسلام روح چلیږي هغه که پښتون هم د دوی نه دی پکار البته که هندو پښتون و هندو او د اسلام نه منحرف شخص و هغوی ته بیا نو دوی حقوق غواړي الله عز وجل دې موږ راویښ کړي دعا وکړو الحمدلله رب العالمین والعاقبة